د دې نوي نسل ښه قوي روزنه استاذ معلمه درنه ډېر کړو مننه کوي چې د دې نوي نسل ښه قوي روزنه کوي چې د دې نوي نسل ښه قوي روزنه راتلونکی نسل پوه چې په دیني عصري تعلیم شي راتلونکی نسل پوه چې په دیني عصري تعلیم شي شمله بشي پر جګه د ټولنې او وطن کوي چې د دې نوي نسل حق تر ټولو نه مخکې اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د جامعې ریاض العلوم د مدرسې رهبرۍ ته مولوي صاحب محترم سے محتمم صاحب د مدرسې استادانو اراکینو او د مدرسې شاګردانو په مجلس کې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله چې مونږ په کابل کې په داسې یو ځای کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه په زرګونو شاګردان را جمع کړي او د زرګونه شاګردان هلته د الله د دین زده کړه کوي دا یو داسې لوی نعمت ده چې که موږ د ځان سره فکر وکړو د دې نعمت شکر نسو ادا کولی دلته طالب العلمانو ورونو او د مکتب د څانګې ورونو تنها دا یو نعمت نن الحمدلله د دغه مولوي صاحب په برکت باندې الله دومره لوی خدمت د دې مرکز نه اخلي چې زرګونه انسانان دلته د الله د دین د زده کړې دپاره بیا هغه چې دلته تربیت سي بیا خپل وطنو ته ځي الله عز وجل یو لوی مرکزیت جوړ کړی الله دې دا مرکزیت دایمي ولري او الله عز وجل دې تاسو په علومو کې برکت واچي مولوي صاحب محترم چې کوم خدمت کړی دا الله دې نورم ترقي ورکي بیخي دې مونږ دپاره ځکه زه یو ساعت مخکې یو نیم ساعت مخکې راغلی وم ویې ګرځولم نو بیخي دې ما دپاره قرة العیون وګرځېد الله دې ټول مسلمانانو سترګې ورباندې یخې کي الله دې لا دیني مدارس ډېرې کي الله عز وجل دې په ټول افغانستان او په ټول اسلامي امت باندې د الله د دین حاکمیت راولي الفتا سباونا بس همدا کوي بسنا کوي چې د دې نوي نسل حق زه غواړم په یوه علمي موضوع باندې تاسو سره یوه خبره شریکه کړم الله دې وکړي چې تاسې دما دا موضوع درک کړئ په طالبانو ورونو کوشش وکړئ چې دما په خبر ځان پوه کړئ اوله مسله دا ده چې په اسلام کې شاګرد ته د علم ورزده کول مقصد دی او کله د علم سره د اسلام رنګ هم سته دا یوه خبر ده مونږ اسلامي ټولنه کې چې ځوانان روزو یا ځوانانو ته علم ورزده کوو تنا مقصود علم ده او که دا علم به د اسلام په رنګ وي دا مقصود ده الله نبی راولیک صلی الله علیه وسلم دغه دوه صفته ول یزکیهم ویعلمهم الکتاب په ټوله جزیرة العرب کې د اسلام د مدرسې شاګرد نو الله یو معلم راولیک یو مزکی راولیک د هغه معلم دوه اهداف ول چې په جزیرة العرب په دارالارقم مدرسه کې یا په مدینه منورې د اصحاب صوفي په مدرسه کې
شاګردانو ته دوه شی ور زده کړل دی معلم صلی الله علیه وسلم یو دو علم یې ور زده که خو دا علم صبغة الله د الله په رنګ سوی علم صبغة الله ومن احسن من الله صبغه دا علم د الله په رنګ باندې رنګ کوي چې د دین وی نسل قوي روزنا استاد معلم در نډیر کړو مننا دا مدرسه څه د مدرسو پوهنتون دا لکه د انسان زړه دسې د زړه حیثیت لري یا لکه ځاله غوندې دا مرغان څه دي دا به په ځاله کې تربیت کوي به به له ځالې نه راباسي دا مدرسه دا پوهنتون دا ځاله ده آشیانه ده نو ځاله کې به ته ټول اصول ورته برابروي د هغه به تزکیه هم کوي هغه ته به علم ور زده کوي پس له هغې نه به یې ځالې نه ټولنې ته راباسي کله چې ټولنې ته ځالې نه راوایسته بیا هغه د امت په ګټه باندې کار ورکوي کنې د امت دپاره تنه علم هېڅ ګټه نه کوي نو روح یې څنګه ور واچومه څنګه یې ور بدل کړمه دا دومره ډېره ستړي غواړي چې ما ورته همدغې ته کار وکړو چې یو 10 کاله 20 کاله 15 کاله علم سره مینه وکړو دغه ټولو علومو ته روح د اسلام ور واچو دا به داسې سي لکه یو حیوان غوندې به وګرځېږي ټولنې ته به راوځي ټول افغانستان 40 میلیونه انسانانو کې به څوک پوسي اسلام به پوسي بیا ته ما ته راوښیې داسې لرې نه به راته وایي هغه وینې دا د افغانستان یو لوی کیمیادان ده ښه مبارکه ګیرې به یې پټګۍ به یې مکتب نه راوتلی خو روح کار پکې وکړو که نه هغه وینې هغه لوی فزیکدان ده هغه وینې هغه ډرون جوړه کړې بل وینې توغنده یې جوړ کړی بل وینې په طب کې یو اختراع کړې ده ښه ګیره به یي ښه پګړۍ به یي توره پګړۍ به یي او خوندور به را روان وي ښه غټ څادر به ورسره دا چا دا فکر ولې په روح کې کارو مولي صاحب محترمه تا علم ته کار د روح له لحاظ علم د ټول ورپرېښی د دوی ته اوس دغه مدرسه کې مثلا مکتب هم سته ده مدرسه هم سته تا یو عنوان ورکړي تنا مدرسه ده دا خو صحیح نه ده دلته لویه دوره هم کېږي وړه دوره هم کېږي نو باید دواړه عنوانونه راسي چې دواړه راغلل دا خپل اهمیت خلک کار کوي علم ته د تزکیه او د تربیې دې ته خپل خلک کار کوي دا دواړه چې سره اخته کړل سره تاو راتاوې کړل دی بیا ګوره چې امت ته څومره ګټه رسېږي نو الله عز وجل دې وکړي چې تاسې ما په خبر پوه سوي یئ اخرنۍ خبره مې دا ده د دین او د علم په مابین کې یو ربط پیدا کړو دا ډېر مهم ټکی دی د دین او د علم په مابین کې یو ربط پیدا کړي دین د اسلام یو پراخ دین ده ټولو شیانو ته پکې جایز ده او که غواړئ چې له علم سره ملګرتیا وکړئ هر علم مو چې ولیدو ولو که ډېر پیکه علم و ضرور منډه کوئ هغه علم د الله په رنګ کوئ ټولنې ته یې راوړئ چې راموړ دوه ګټې به م کړي ټولنه کې به م علما هم دغه علم پیدا کړي او د اسلام په رنګ باندې به م رنګ وي د موږ ټوله جامعه به الله عز وجل راتلونکي کې جوړه کړې وي مولي صاحب او د جامعې ریاض العلوم ټولې ادارې نه مننه کومه الله پاک د علماو نه د استادانو نه د خدمت نه ځکه زه ټولو ادارو باندې وګرځولم ما ته یو خوند راکړ چې د افغانستان په سطحه باندې ځکه زه ټول افغانستان کې ګرځېدلی ټول افغانستان کې داسې یو علمي اداره نسته زه به ووایم داسې اداره د ما په فکر راته ښکاره سوله انشاءالله چې دین به له علم سره پخلا کوي دین به له علم سره جوړه ورکوي په غیږ به یې ورولي که الله عز وجل د ما دغه ارمان پوره کوي چې ټولو علومو ته د اسلام روح ورواچي هغه به د دغې جامعې او د دې ته ورته جامعو له ادرس نه کېږي ډېر خوشحاله سوم الله مو لا ترقي نصیب کا انشاءالله ټول به په فکر کې سره ملګري یو مقصد و هدف مو دا ده چې اسلامي امت راپورته کړو اسلامي امت ته کار وکړو اسلامي امت ته ارتقا ورکړو د ارتقا دپاره علمي لارې شته ده انحصاري پاتې نسو تنا په یو علم باندې اسلام یو ډېر نړیوال پراخ دین ده د نورو لارو نه هم کار کېږي له ټولو لارو نه کار واخلو واخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمین. الله مو ټول شرعي حاجتونه پوره کا، علماء ته الله عمر نصیب کا، د اسلامي نظام او اسلامي امارت ته الله دوام او بقا نصیب وګرځوي. الله پاک دې ساتنه وکي، الله دې حفاظت وکي. تاسو ټول ته الله علم نصیب کی. موږ ته دعا وکي چې الله پاک موږ نه د الله د دین خدمت واخلي، الله مو د الله د دین کې مصروف وګرځي. خصوصا مولوی صاحب ته د دوی اراکینو ته تر زمن او ورونو متعلقین هر څوک چې مدرسې کې اعانت ور سره کوي، الله دې هغه ټول ورته قبول وګرځي. الله دې نستړی کوي، الله عز وجل دې لا ورته ارتقا نصیب کړي. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.